بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. لیاوټ هم پرون ویلې، نن ریفرنس وایو. ګوري ریفرنس کې اول ټیبل اف کانټینټس ده، بیا فوټ نوټ ده. ټیبل اف کانټینټس خپله فهرست ته وایي، یعنی څنګه کوی شو موږ او تاسو یو کتاب ته یو مونوګراف ته موږ فهرست ورکو. چې ته کتاب جوړوې په اول کې فهرست خو تاسو پیژنئ، نو دغه فهرست څنګه جوړوو دا وایو. اول دا ده، خو د فهرست لپاره اول خبره دا ده، ګورئ اول باید دا اوله صفحه داسې خالي پرېږدئ، کنټرول انټر دا د فهرست لپاره چې یو صفحه اوله صفحه د فهرست لپاره. دلته زه متن لیکم، په طور د مثال افغانستان ده ښه، خو یو خبره بل هم در سره زده کوي، چې فهرست هغه وخت جوړېږي چې عنوانونه باید هیډینګ وي. چې عنوان هیډینګ نه وي بیا فهرست نه جوړېږي. نو هیډینګ موږ تاسو چېرته ویلی و؟ هوم ټب کې ګوره دلته هیډینګ ده، هیډینګ 1 داسې هیډینګ شو. بعد هغلته متن ولیکه ورته. دومره متن دا د افغانستان باره کې معلومات ده. دلته بل راځم کابل ده، الټ کنټرول یو دا هیډینګ کوي، هیډینګ 1 دا شارټ کټ ده. ته متن ولیکه، هیډینګ باید هغه نسی، هیډینګ نه دغه ته دا مساوي کابل شو. دغه ته بل ده لوګر ده، الټ کنټرول یو هغه راځي هیډینګ دا بل عنوان ده. راځو دلته بل عنوان په طرز مثال هرات ده، څه ده؟ هرات. راځو دلته هیډینګ ورته انتخاب کړل، دا هیډینګ انټر کړه، متن ورته ولیکه. دا کلیر ال فارمټینګ ورته وایي چې که هلته که متن هیډینګ سي هغه بیا فهرست کې راځي، ښه متن به هیډینګ نه وي. دا د مونږ کتاب ده، افغانستان یو عنوان، کابل، لوګر، هرات. زه غواړم چې دغه فهرست باید جوړ کړم. څنګه فهرست جوړو؟ که ته داسې دا لټوې چې اول هغه پیدا کړي، په طور د مثال دلته راځي چې څه دا عنوانونه چېرته ورک دي. په افغانستان د لوګر د دغسې تاسې دا لټوې دا پیدا کوي، څومره وخت نیسي؟ ډېر وخت نیسي. دا داسې کار به کوې، دلته به راسي ریفرنس ټیبل اف کانټینټس. دلته دا جوړ شوي تیار سټایلونه دي. جوړ سټایل ده، دې باندې کلیک وکړه، اتومات ټیبل اف کانټینټس څه کېږي راځي. دلته فهرست خپله جوړ شو. ګوره افغانستان په 2مه صفحه کې ده، کابل 4مه صفحه کې ده، لوګر 6مه صفحه کې ده، هرات هم 8مه صفحه کې ده. اوس که ته وایې چې زه ګوره دا د کابل معلومات زه غواړم چې وګورم، کنټرول کلک ونیسه او کلیک وکړه، اتومات چېرته ځي؟ کابل معلومات وګوره. بل کته دلته غواړي دا ټول لینک هم لري سره، ګوره هرات معلومات ګورم، کنټرول کلیک وکړه ور باندې، اتومات ځي هرات. هلته ته کوی چې دا عنوانونه وګورې. هلته خو دا د دې لپاره هم دا کتاب چې تاسو کله جوړوئ فهرست په اول کې ورکړي، چې ته کله مطالعه کوې کوم عنوانونه دي، عنوان وګوره، کلیک ور باندې وکړه، اتومات هماغه عنوان ته ځې، بس خپل مطالعه دې کوه. ښه دا خو جوړ شو. دلته بل دلته چې ده دا نور کمانډونه یې وایي. ګوره یو دلته ده more table of contents from office. دا خو ما خبره چې کله انټرنیټ سره وصل کوي سو دا درې شکل دي، نور شکلونه مغزونه تر واخلي. custom table of contents دلته کوي چې یو هغه جوړ ده تیار، تخپل کوي چې دلته یو table of contents یو فهرست تخپل جوړ کې. څنګه ګوره شو پیج نمبر، دا پیج نمبر ته وخی کنه، کدا نه بیا پیج نمبر نه خي، دا خو table of contents بیا په درد نه لګي. دا فهرست چرته سي پیج نمبر نه رائټ الاین پیج نمبر. ګوره دغه ته دا لاین په منځ کې یو کنه، ګوره دا ټکی ټکی سي دي، دا ګوره دا ورکیږي، بیا دغه سیدا په در نه لګي. سره رقمي دا ټکی ټکی دي. ټیبل لیډر سره رقمي دا، ګوره دا رقمي یا دا رقم خطي، دا ته دلته خپل جوړوي سره رقم، زه هم دا رقم. ګوره دلته بل سیدا دا ټمپلیټونه شکلونه دي. ګوره کلاسیک دا دغه سیدا بل رقم راځي، دا بل رقم دا ګوره
دا خپل د ټیبل اف کانټینټس یا ماډرن په دا رقم راځي یا بل دا رقم راځي فارمل ده ګوره په دې شکل باندې ټول دا هم شکلونه دي کوي ست دې نه دا استفاده وکړي نه خو شو لیول سو دا لیول وخی ګوره درې لیول خي هډینګ 1 2 3 موږ تاسو له سو لیول لرو نه لیول ټول نه لیول وو سه په هم ټپ کې موږ تاسو لیولونه ویلې ولته نه لیول د درې لیول وخی زم سلور لیول وخی ګوره هډینګ 4 هم راغی بس زم نه هم دومره دي دا اوکې ورته وایا دا ټیبل اف کانټینټس خپل جوړیږي دغسې بل چې دا اډ ټیکسټ ده دا څه کار کوي اوس ته دا متن لیکې دلته متن دې ولیکه هغه دې تیار جوړ کړی ده فهرست هم تیار جوړ ده بل عنوان پیدا کېږي ته نور لیکنه په دې کې کوي دلته بل عنوان لیکې دلته لاندې دلته چې کې بل عنوان لیکې خو دلته اډ ټیکسټ ورته وایه کوم لیول اول لیول هلته ورته وایه تیار فهرست سي چې شی ده په طور د مثال مزار ده ګوره مزار متن ولیکه ورته دا یې متن شو انټر کا دا دلته راغی خو دا متن چې دلته راغی ته بیرته ځې فهرست ته آیا دلته فهرست کې مزار شته ده نشته ده مزار او یا دا چې بل درته وایم ګوره دلته لږ غوندې کار وکړو بل هغه بیا به معلومات وشي دلته دویم هیډینګ چېرته کابل دلته ده زه دلته الټ انټر ورته وایم چې دا متن لږ غوندې زیات شي ګوره نور هم زیات شو یعنې څو صفحې په منځ کې زیاتې سوې فهرست سره ګډوډېږي که نه ګډوډېږي فهرست سره ګډوډ شول اوس دا فهرست به څنګه بیرته جوړوو ګورئ دلته راځي دا اپډیټ ټیبل باندې کلیک وکړه اپډیټ ټیبل باندې چې کلیک اول شی دا اپډیټ پیج نمبر آنلی پیج نمبر سره اپډیټ کا پیج نمبر سره بدل شو که نه شو متن مې زیات وکړه په افغانستان کې اوس دا زه وایم دا یوازې جوړ کړه ګوره چې شو پیج نمبر جوړ شو افغانستان کابل پاته 10 او 12 په دغه صفحه کې صفحې سره څه کېږي تغییریږي صفحې چې تغییر سي دلته بیا بیرته هغه اپډیټ کېږي داسې اپډیټ کې بیرته هغه تغییر راځي خو دلته هغه نه ده مزار نه ده راغلی بیا اپډیټ ټیبل باندې کلیک وکړه اپډیټ انټایر ټیبل ورته وایي ټول ټیبل اپډیټ کړه بیا چې راغی مزار هم راغی یعنی چې ته کله نور هم په دې کتاب کې تغییرات کوې ډایرکټ دلته اپډیټ ورته وایي هغه اپډیټ کېږي ته فهرست دې بیرته جوړېږي په دې باندې خو پوه شئ ښه دا د فهرست موضوع بل راځو موږ او تاسو دلته فوټ نوټ ده فوټ نوټ هم ډېر مهم ده زیاتره موږ او تاسو خو بیخي مهم ده ځکه څوک چې کتاب لیکي هغه حاشیه ورکوي که نه هلته حاشیه ورکړي یو موضوع د په هغه باندې کته لاندې لیکنه کوي دا به څنګه کوي ګورئ دا میک ده زه په دې باندې حاشیه لګوم څنګه یې لګوم راځم انزر فوټ نوټ ورته وایم ورباندې کلیک کوم دلته لیکنه کوم چې دا لیکنه ده بل ګوره دا ریډینګ ده په دې باندې بل حاشیه ورکوم کلیک وکړه په دې باندې اتومات ګوره هلته دوه راغی کتم چې ده دوه ده لیکنه دې وکړه دغسې بل فوټ نوټ دلته ورکوم چې شی ده دلته انزرټ فوټ نوټ ورته وایه بیا چې شو فوټ نوټ راغی دغسې درې حاشیې په دې کې راغی راځم دویمه صفحې ته دلته هم ضرورت داسې په دغه هیلپ باندې زه بل هغه فوټ نوټ لیکم دې باندې کلیک وکړه چې څو دلته راغی بل په طور مثال دغه ویو ده دلته راځي فوټ نوټ چې څو فوټ نوټ راغی خو مشکل چیرته ده ګوري په دویمه صفحه کې څلورم راغی پنځم راغی په اول صفحه کې درې فوټ نوټ ول درې حاشیې ده په دې کې څلورم پنځم راغی دا ولې دا خو بیا مشکل څه کنه دغسې باید دلته په هره صفحه کې چې له سره باید شروع وي ته بیا دلته هغه آپشن ته راځي دی باندې کلیک وکړه ګوره دلته چې وایي نمبرینګ چې دا کنټینیوز ده زه وایم نه دلته ریسټارټ ایچ سیکشن ریسټارټ ایچ پیج ایچ پیج به ورته انتخابوي په دې کې سیکشن باندې خو پرون موږ تاسو بحث وکړو که نه سیکشن څه ته بریک کې هر سیکشن نه باید له سره شروع کړي دلته زه وایم نه دا خو باید څه شی سي له هر صفحې نه باید سره شروع سي دا چې څلورم پنځم اوس چې سو اوله دوه ګوره پاس درې دانې دي درې دلته چې سو دوه دانې دلته دي بل هم دلته انزرټ کا درې هم راغی کته راځو بل څه ته انزرټ کړې دلته انزرټ کا بیرته له کوم ځای نه شروع کېږي بیرته له یو نه شروع کېږي باید له یو نه شروع سي ښه ګورئ یو فوټ نوټ لرو بل څه ده ان نوټ لرو ان نوټ چې شته وایي ګوره دا بل ان نوټ ده فوټ نوټ خو هغه په هره صفحه کې د صفحې په آخر کې راځي دلته ته لیکي معلومات لیکي یو نیم داسې شی چې دغه
په عمومي طور ته هغه تشریح کوي. څنګه یو نقطه راغلی یو مسله راغلی ته هغه عمومي طور تشریح کوي دغه په دغه صفحه کې نه هغه بیا دلته چې کله په طور مثال دغه ریډینګ ده چې دا ریډینګ ویو ده زه دا تشریح کوم خو دا دلته په دې صفحه کې نه دا ان نوټ ده. ان نوټ د کتاب په آخره کې راځي حاشیه نمبر دلته وهل سوی هغه لاندې لیکنه د کتاب په آخر کې راځي. یو نو ضرورت کېږي دغه ګوره ان نوټ باندې کلیک وکړه راغی چیرته ګوره دلته راغی خو دا کوم ځای ده ګوره دا آخري صفحه ده ډاکومنټ آخر ده ګوره عین دلته راغلی یعنی هغه متن چې چیرته یې متن نه لاندې ګوره دا متن زه لږ غوندې زیات کړم الټ انټر ورته ووایه ګوره دا متن اضافه شو که نه ګوره دا چیرته راغلی ګوره دلته متن نه لاندې راغلی. اوس که دلته زه یو فوټ نوټ ورکم په طور د مثال دلته فوټ نوټ ورکم زه انزرټ فوټ نوټ بیا چیرته راځي صفحې په آخر کې راځي او د صفحې په منځ کې څه راغلی ده دلته څه ښکاري ګوره متن اصلا ده هغه ان نوټ ده. ان نوټ د متن په آخر کې راځي. راځو دلته مونږ او تاسو ښه نور کمانډونه څه دي زه دلته وایم چې فوټ نوټ راته وښیه چې فوټ نوټ کوم فوټ نوټ ده دا خو نیکس آخري فوټ نوټ و خو دا اول فوټ نوټ دلته روانه دا مثال فوټ نوټ کوم یو دی ګوره دلته پیدا کړه ګوره دا اول فوټ نوټ ده چې دا اول ده زه وایم بل فوټ نوټ نیکسټ بل دویم چیرته ده سو دلته ښکاري دغه ده دویم دریم فوټ نوټ نیکسټ ګوره بلخي ګوره دلته راغی بل که پریویس وایي مخکینی فوټ نوټ راته وښیه بیا پریویس مخکینی دا اول ته راغلی پریویس بل خو نه لري نیکسټ ورته وایه سو نیکسټ ګوره بیا نیکسټ کته راځي ګوره دریم سو او که ته پریویس وایي بیا مخته ځي هغه بل درته ښیي. بل دلته ان نوټ هم دغسې ښیي نیکسټ ان نوټ وښیه دا یو ان نوټ لرو ګوره دا بل پریویس او ان نوټ او نیکسټ ان نوټ همدغه کوم ان نوټ سي هماغه ته ان نوټ ته وړي عمل ته رسېږي. بل څه ده دلته ته ولاړې شو نوټس ورته وایي چې کې د دې نوټ درته ښیي ګوره نوټ چېرته ده دلته ده بس یا شو نوټس دلته ورته وایي ګوره دلته بیا فوټ نوټ ایریا ښیي که ان نوټ ښیي نه زه وایم فوټ نوټ ده دلته که تاسې ولاړې یو کار دا څو کار لري شو نوټس ښه ګورئ یو دا ده چې ته دلته ولاړې دا هغه ده دا ګورې دا حاشیه دې وکتله ته وایې چې دې اصلي هغه متن چېرته ده نوټ یې چېرته ده دې باندې کلیک کړه اتومات دلته راځي نوټ ښیي دې باندې خو پوه سئ. اوس راځو بل خبره ده په دې کې خبره دا ده ګورې دا خو اوس زه انګلیش لیکنه کوم چپ خوانه شروع ده صحیح ده داسې کله زه پښتو فارسي لیکم دا به بیا څنګه کېږي چې کله تا کتاب فارسي او پښتو بیا هم دا چپ خواته راځي ښه سالته راځي چپ خواته راځي زیاتره خلک باندې کې ډېر مشکل کی نو دا به څنګه اړې ګوري دا دوه دانې ډیلیټو ګور او بل دا داسې دا به څنګه ډیلیټو ګوره دا اوس ما ته نوټ نه ښکاري چې نوټ چېرته ده زه وایم شو نوټ ورته ووایه نوټ ګوره دلته راغی دا خپل هغه دا ډیلیټ کړه دا داسې ډیلیټ کړه اتومات دا هغه هم ډیلیټېږي حاشیه ورسره ډیلیټېږي. بل چېرته ده سو ظالم دا اوس ګوره دغسې دلته نیکسټ ورته ووایه دا هغه ده دا هم ډیلیټ کړه اتومات حاشیه ځي دا یو حاشیه ورسره پاتې ده یا دا هم دی چې نه دا به هم ډیلیټ کړو ښه دلته حاشیه ګوره دلته ده دا هم راواخله ګوره کوم یو څه ډیلیټ یې هغه څه ډیلیټ شو دا بل د هغه په ځای یو راځي اتومات تنظیمېږي دا هم ډیلیټ کړه دا هم کار نه ده. ښه راځو په طور مثال دا بله صفحه کې دلته به دا هغه واچو ګوره دلته خو دې ته له اول نه تنظیمات کوي اول نه تنظیمات ښه راځي پس ته بیا ډېر په عذابېږي. دلته زه فوټ نوټ اچوم دا نیو کې فوټ نوټ ما اچوم چېرته راغی چپ خواته راغی نو بیا څه کار کوي اول به ته دلته راسې دلته دغه ویب هغه نه ده ویب لی آوټ دې باندې به کلیک وکړي
ویب لیاوټ سره راغی بیا به دلته شو نوټس ته راسي. ګوره چې دا شو نوټ ګوره شو نوټ سره راغی ګوره ټولې وښوده دلته چې دا آل فوټ نوټ ده. صحیح ده؟ آل فوټ نوټ دلته ښیي فوټ نوټ دلته کوم یو ته هغه جوړی دلته ګوره دغه یو زه غواړم دغه یو صفحه سي دا دوه خواته واړوم چې دلته راغلی بیا هوم ته راځي. هوم دلته دا ډایرکشن ورته چینج کړه. څه کېږي؟ ډایرکشن ورته چینج کړه. ډایرکشن چې چینج دوه خواته راغی. دا خو یوازې متن راغی خط نه ده راغلی. بیا دلته راسه کته فوټ نوټ سپریټور ورته وایه. ګوره فوټ نوټ سپریټور دا سپریټور به راواخلې دا به هم د خواته واړوي چې څو دا د خواته واخلي. بله دلته راسه لیاوټ باندې به کلیک وکړي. ګورو دلته کوم خواته راغی؟ راسته خواته واوښت. نو دلته راسته خواته بیا څه کار کوي؟ ته به بیا خپل لیکنه شروع کوي. دلته لیکنه کوي. په دې باندې خو پوه شئ. یو بل تخنیک هم درته وښیم. دا تخنیک هم ده. ګوره دا هغه خط څومره ده؟ ډېر لږ غوندې ده که نه؟ دوه خواته کاغذ کېدی سي دې سره لږ غوندې ګډ سي هغه ده. دا خط څنګه زیاتوو؟ دا خط څنګه زیاتوو؟ ګورئ دلته هغه ته راسه ویب لیاوټ ته. دلته ریفرنس شو نوټ ورته ووایه. هلته سپریټور را پیدا کړه. سپریټور پیدا دا ډبل کلیک وکړه دا ډیلیټ کړه بیخي. یو دوه درې دانې منفي ووهه بیا انټر کړه اتومات بل خط راځي. دا خط چې راغی دلته بیا هم ته راسه دا هغه دا لیاوټ ته واړوه ذاتي بیا دلته ګوره خط شی سو خط دو خواته راغی خط بیرته پوره سو. پوه شو ورباندې؟ مشکل خو به نه وي. بس ده.